اوهو مورې د چا چې څوک نه وي د هغه خدای او بیا تا ما ته زوی نه دي ویلي دا غټ پټ کټې زوی چې دی دا هسې چې دپاره دی خدای راله ډېر ښه لوی کور را کړی دی پټي مې شته جایداد مې شته راځئ چې څو راځئ مورې راځئ الله دې عمر ډېر ښه بچي او بدر صاحب جی زه به څه ووایم تاسو د هغې په ټوله دنیا کې څومره چته پښتاني د هغوی فین موجود دي هر ځینه ټلیفونونه روان دي او خلک د خفګان اظهار هم کوي او دعاګانې ورته هم کوي بس دا د هغوی شخصیت او ملنګ سړی فقیر ټایپ سړی بس د هغې برکت دی چې هغې ستا دښمنان نه شي درته اوهو ترورې ته دا هېڅ فکر مه کوه که هغوی چېرته بیا دلته د راتلو جرأت وکړو نه هغه ورځ به د هغوی د ژوند اخرنۍ ورځ وي نو چې انډسټري کې فلم په 30 لک نه ته 87 لک ته رسې نه پروډوسر خو بیا نه راځي که نه مسله دا ده جمع پونجې دي ته په یو فلم کې لري کې بالکل چې دوی بچت نه دی پکار خو د پروډوسر چې کمی لګولي هغه ته واپس کا ولا چې هغه 3 فلمونه نور شروع کوي ما خو در خپل نوم وښودو اوس ته راته ده ووایه چې ستاسو نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکي زما نوم زرګل دی زم د دې غم نشاته خپل ترور سره اوسېږم کوم چې سهار مونږ دغه جنازه کړله ما ته دا نه محسوسېږي چې دا ټایم دغه شو چې یاد شي بیا خو لږ بهرحال الله دې وبخي نور له خو اصف خان صاحب او ټول راغلي مشران خو دا نوي چې کم دي هغوی نه زموږ هم ګیله ده پکار ده چې یار هغوی یادولې نو په دې وجه خو د انډسټري دا حل دی که نه چې د خپل لیجنډ قدر نه کوي که نه لیجنډ بدر منیر صاحب په ټوله دنیا کې خلکو منلې ده انډسټري چېرته لاړه پښتو نو انډسټري په دوی پکار چې هغه راغلی کرال هم ډېر ښه کران نو د پښتون مینوال چې راغلي په زرګاو دا زنده‌باد او دا ټول هیروګان دی والا پاره منافقت ډېر زیات دی صفا خبرو کوم څوک حل نه وي خو تاسو ته پته ده پوه شو یو بل پسې لګېدل لږ اتفاق جوړ کړي وړوکي اوس فلم باندې خرچه هم دونه نه ده ښکلی اتفاق کوو یو بل سره پروډوسر چې راشي هغه حلالوئ مو بس په هغه باندې فلم خو وړوکی شاټ جوړ کړي چې تاسو له سرکټ کور شي نو راځي پروډوسرانو هغه دې دپاره چې ته په هغه خلکو کې کوم چې د سترګو په لاره زما زړه ته کوز شوی دی پرېږده دا فضول خبرې بازار ته ځم چې دا لرګي خرڅ کړم په ما نه وخته کېږي زه ډېر خوشحاله یم نن خفګان ورځ ده خو خوشحالي به دې کوم چې یاره 15 کاله بعد هم دومره په ګڼ تعداد پښتانه راغونډېږي او بیا پکې د بل هېواد د افغانستان پښتانه زموږونه دا برسي د هغوی د طرفه ده دا زموږ دپاره د فخر یو خبره ده د یو اعزاز خبره ده چې یاره 15 کاله بعد هم زموږ ګاونډي ملکونه والا زموږ پښتانه هر ځای کې چې دي هغه یادوي او هغه په خال پازو کې یادوي دعاګانې ورته کوي او بیا ستاسو شغون کې د میډیا کوم ملګري چې دي تاسو خاص کر پرواز ټي وي والا هر وخت تاسو د هغې تعریف کړلی هغه ولې بیا څه وې زرګله هسې نه چې په نیمه لار کې دی ته دومره کار څه دپاره کې زیات کار کولو سره به بیمار شي د غریبانانو خو الله ملګری وي خو په دې پوه نه شوم چې ته په ما ولې دومره خفه کېږې په فن او په هنر باندې په دواړه مخه کول شوم په شکل باندې دومره مزیدار نه یم افیره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وي لخوا او نن موجود ما په پیښور کې چرته چې د خدای بخلي بدر منیر صاحب چې بابای پښتو فلم مو ته ویل شي دا غوي 15 برسي دا غوي پرزن زموږ سره ورحل دي سید منیر صاحب چې زما خپل د یو خواهش چې دوی سره زميلا شم خو دوی اکثرینا د ملک نه بهر اکثر په سعودي کې بدغه وجه ما دا ډیر زیات خواهش دوی سره ميلا شم نن د برسه په مکه باندې راغلی ایسه 200 خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه الله خیر ایت صاحب څنګه خیر جی جون څنګه تیری الحمدلله ډیر ښه نن تاسو د والد محترم بابای پښتو فلم بدر منیر صاحب 15 برسي دا ناسب وای دی په حواله سره نو زه ډیر خوشاله یم نن خفګان ورځ د خوشحالي به دې کوم چې یاره 15 کاله بعد هم دومره په ګڼ تعداد پښتانه راغونډېږي او بیا پکې د بل هېواد د افغانستان پښتانه زموږونه دا برسي د هغوی د طرفه ده دا زموږ دپاره د فخر یو خبره ده د یو اعزاز خبره ده چې یاره 15 کاله بعد هم زموږ ګاونډي ملکونه والا زموږ پښتانه هر ځای کې چې دي هغه یادوي او هغه په خال پازو کې یادوي دعاګانې ورته کوي او بیا ستاسو شغون کې د میډیا کوم ملګري چې دي تاسو خاص کر پرواز ټي وي والا هر وخت تاسو د هغې تعریف کړلی هغه په خال پازو کې یاد کړی دی نو ستاسو ټولو یو جهان مننه ټولو مینوال چې راغلي دې برسۍ ته دې حال ته د پاړه چنار نه کوټې نه سوات نه بونیر نه د کم ځینې راغلي افغانستان نه د ټولو یو جهان مننه او بدر صاحب جي زه به څه ووایم تاسو د هغې په ټوله دنیا کې څومره چته پښتاني د هغوی فین موجود دي هر ځینه ټلیفونونه روان دي او خلک د خفګان اظهار هم کوي او دعاګانې ورته هم کوي بس دا د هغوی شخصیت او ملنګ سړی فقیر ټایپ سړی بس د هغې برکت دی نور هېڅ هم داسې نشته جي 15 کاله وشو هغه زموږ جدا شوی دی څومره مطلب څومره مس کوي والله زه خو یم چې سهار مونږ دغه جنازه کړله
ما ته دا نه محسوسېږي چې دا ټایم دغه شو چې یاد شي بیا خو لږ بشیر بنده خان بهرحال الله دې وبخي او ستاسو ټولو مننه. یو مختصر خبره کومه زموږ د پښتو فلم انډسټري چې کوم سټار هیروز دي د وخت کې نمونه غستلې مناسب نه ګڼم بهرحال ټول پیژني هغه په دې برسه کې پروس کالم برسي کتل ویل زرا غلم پای کې یو سټار شرکت نو کړي اوس بیا رالم پای کې بیا یو سټار یو چې کوم دی وخت چې کوم سټار اداګران دي یو کس پکې نه سبول غواړي نو نور له خو اسف خان صاحب او ټول لغلي مشران خو دا نوی چې کوم دی هغه زموږ هم ګیله ده پکار ده چې یار هغه یادول نو په دې وجه د انډسټري د حل لکنه چې خپل لیجند قدر نه کوي کنه لیجند بدر منیر سے په ټوله دنیا کې خلکو منلي ده انډسټري چرته لاړه پښتو نو انډسټري په دې پکار چې راغله کرال هم ډیر ښه کران نو د اکتوم مینوال چې راغلي په زرګاو دا زنده‌باد او دا ټول هیروګان دیواله پاره قدرمن ډیر د تادیا ټیم دلته پروګرام شروع دی خو سید منیر صاحب مبار رئیس ته 200 خبرو سره کو سمو سره وکړه 200 سید صاحب ما په خیال دا غنم چې پښتو فلم انډسټري چې کومه زم چې د بدر صاحب سره شروع شي او په غیبه تقریبا چې ور کلوز شو تاسو وای نو پټه خبره نه ده اوله برسي چې مونږ کوله په پیښور کې سینما بند و دویمه چې کوله په مردان کې سینما بند شو په دریمه برسي کې د مسواد کې سینما بند شو بیا د 15مه برسي د توي صاحب کې 15 سینماګانې بنچي کنه نو څو خو د انډسټري حالات منافقت ډیر زیات ته صفه خبرو کم څوک حل نه وي خو تاسو ته پته ده پوه شو یو بل پسې کې دل لکه اتفاق جوړ کړي وړي اوس فلمونه خرچم دونه نه ده کوله اتفاق کوي بس پروډوسر چې راشي غاله لوي مو بس باغه باندې فلم خو وړي شاټ جوړ کړي تاسو لا سرکټ کور شي نو راځي پروډوسرانو سرکټ دغه یو کراچي دا یو کراچي په حساب کې نه ده خو صرف پیښور دی بس اوس که شارجه کولاو شنو خو دغه دی نو الکان پکې رالو هغه فلمونه جوړې ده پکار دي نو الکان مطلب پکار دي او بدرمن خلاړه به نه راځي نو خپل کوشش بدر منیر پیدا شي نو دوی خپل دغه کې دي په دې خبرو کې ډایرکټران دي کریکټران دي پروډوسر دی پروډوسر غریب راشي راځي به مونږ ډیرو کاته مونږ زدانه چې بارې ما چې بارو ما زه د انډسټري د حالاتو ورځ تر ورځې خبرېږم بالکل د هر حالت نه خبرېږو نو چې انډسټري کې فلم په 30 لک نه 70-80 لک تر رسې نه پروډوسر خو بیا نه راځي کنه مسله دا ده جمع پونجي دي ته په یو فلم کې لري بالکل چې دوی بچت نه ده پکار خو د پروډوسر چې کمی لګولې هغه ته واپس کا ولا چې هغه درې فلمونه نور شروع کوي کدا څنګه ده دا ډېر مننه